مونږ ته داسې آیاتونه نازل کړي دي چې حق صفا صفا ظاهرون کې دي هغه باندې د عمل کولونه هغه خلک انکار کوي چې هغوی فاسقان دي ولی همیشه داسې ندي شوی چې کله هغوی یو وعده کړی دا پاوی کې یوې ډلې ضرور هېره کړی دا حالکه اکثر خو پکې داسې دي چې په اختیار سره د ځنه ایمان نه دراوړي او چې کله دوی ته د الله د طرف نه یو رسول سره د داسې کتاب راغی چې هغه د دوی د کتاب تصدیق کوونکی دی نو په دې اهل کتابو کې یوې ډلې د الله کتاب شاته داسې غورځوو لکه چې هغوی هډو سپوهیګنا سيزونو پسې ورپسې شو چې شیطانانو با د سليمان عليه السلام د بادشاہي په نوم پیش کولو حالکه سليمان عليه السلام هیڅ کفر نه دی کړی کفر خو هغه شیطانانو کوو چې خلکو ته به د جادو تعلیم خودلو او هغوی په هغه سیس پسې ورپسې شو چې په بابل کې په دوو فرښتو هاروت او ماروت باندې نازل کړي شوی وو حالکه هغوی یعنی فرښتو چې به کله چاته داغه تعلیم ورکولو نو اول به ورته صفا ویل چې ګورا مونږه صرف یو ازمیخت یو تو کفر کې اخته نشي بیا به هم د خلکو داغوی نه هغه سیز د کول چې په هغه سره د خاون او دغه د خزي په منځ کې جدای راولي ظاهر خبره ده چې په دې ذریعہ هغه د خدای د حکم نه بغیر هیڅ ته ضرر نشو رسولې خو سره د دیبا هغه داسې سیز ذکولو چې په خپل با داغوی د لپاره فائدہ ورکونکې نه بلکې نقصان ورکونکې وو او هغه ته دا معلومه وا چې څوک د دې سیز خریدار شو نو داغوی د لپاره په آخرت کې هیڅ حصہ نشته څومره خراب سامان وو چې داغه په بدل کې هغه خپل ځانونه خرڅ کړل افسوس چې هغه ته معلوم وي دا بد انجام